السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم اویس محمود او تاسو ګورئ اباسین خبر خیبر پختونخوا حوالې سره خبرې کوو. دلته قیمتي کاڼې او قدرتي کاڼې چې دي هغه ډېر موجود دي او دلته مونږ اندر شهر کې موجود وو، بالخصوص پېښور حوالې سره خبرې وکړو. نو دلته کاروبار ډېر زیات دي نو مونږ سره دلته یو کس موجود دی، هغې چې دی دا کار چې دی دا کار کوي، د قیمتي او د قدرتی کانو کاروبار کوي. دین هم تپوس کوو چې دا کاڼي کم ځای نه راځي، څومره قیمتي دي، د دې نومونه کم یو دي او دین لږ مکمل ډیټیل به تپوس کوم. السلام علیکم. اول تاسو خپل تعارف وکړئ او دا راته ووایئ چې دا کاڼي کم یو دي، کم ځای نه راځي او د دې قیمتونه څومره دي. امیر خان زما نامه ده او زه جیم سټون بزنس کوم. دا زما د فیملی بزنس دی. پېښور کې یو زما برانچ دی، بل برانچ زما اسلام آباد سنټوریس مال کې دی او تھرډ چې کوم دی په نمک منډی کې دی. دا قیمتي کاڼي چې کوم دی دا خو د ډېر ملکونو نه راځي، د هر ملک خپل کاڼی دی په ټوله دنیا کې. لکه د پاکستان چې کوم سپیشلیټي دا کوم چې د پاکستان قیمتي کاڼی دی نو هغه کشمیر سفایر دی. ورپسې چې کوم دی هغه زمرود دی، کوم چې ورته په انګلیش کې ایمرلډ وایي. نو ایمرلډ چې کوم دی د سوات هغه د موسٹ ایکسپنسیو سټونز دی په ټوله دنیا کې. کشمیر سفایر چې کوم دی هغه ډیر زیات ریئر دی، ډیر زیات کم روزي او ډیر زیات ایکسپنسیو دی. جی دا راته وایي چې د کاروبار حوالې سره چې کم مطلب نوجوان دی چې د کاروبار طرف ته راشي نو هغې ته به تاسو څه وایئ او څه هیلپ به ورسره کوئ؟ یاره دا کاروبار چې کوم دی زمونږ والد صاحب چې کوم و، زمونږ نیکه چې کوم و، زمونږ کاروبار کې چې کوم مشران چې کوم ایکسپرټ دي هغه چې کوم دی هغه اوس ډیر زیات مارکیټ ته خلک نه راځي، فارن والا نه راځي. دا ریګولر چې کوم بیسز باندې کوم ګاکانو هغه ټول ختم شوي دي. نن سبا ټول کار چې کوم دی هغه آنلاین شوی دی، ټول کار د سوشل میډیا دی. نو مشران چې کوم هغه تعلیمونه کړي نه دي په سوشل میډیا، بیا چې کوم تعلیم کړی دی هغه په سوشل میډیا باندې رسی نه. نو نوجوانان چې کوم دي هغه ته سوشل میډیا چې کوم دی چې هغه پنځم شپږم هم پاس کړي هغه په سوشل میډیا باندې رسی. نو هغه که جیم سټون سره ریلیټډ یو د کورس کیږي د 6 میاشتو دی. نو هغه که د 6 میاشتو کورس وکړي نو په 6 میاشتو کې هغه ته د کاڼي کټینګ، د کاڼي ډیزاین جوړول او د کاڼي پہچان په 6 میاشتو کې هغه وکړي. نو زه به ورسره دا هیلپ کولی شم سپیشلی فیمیلز لپاره. هغه په خپل کور کې ناستې وي، تورسرې وي، ایجوکیشن یې کړی وي، جاب ته وتی نشي بهر. نو هغوی که سوشل میډیا اکاونټ جوړ کړي او پراپرلی زمونږ دلته ټیم دی، زمونږ ټیم به ورته پراپرلی ویډیوګانې سینډ کوي. هغه ویډیوګانې به هغه خپل په سوشل میډیا اکاونټ باندې لګوي. نو بس هغه به خرڅوي. نو هغې کې به ورته یا موږ مارجن ورکو، پرسنټیج به ورکو، یا به ورته موږ وایو چې دا شیز چې کوم دی په 15 روپۍ دی، تاسو یې ځان له په 11-12 باندې خرڅ کوئ وداوټ انویسټمنټ به موږ سره نه کوي. هغه به مخکې شیز خرڅوي، پارسل به ورته موږ لګو، پیمنټ به موږ ته کوي، موږ به هغې له خپل مارجن ورکو. نو ښه بزنس دی چې نوي نوجوانان چې کوم ایجوکیټډ دي هغه دی ته راشي. زما دا ځای دی، تاسو ته ما په اندر شهر کې تاسو رالی، بیا زما دا مین ایډرس چې کوم دی دا پکې منشن کوي. څومره نوجوانان دي بالکل راتلی شي، زه ورسره هیلپ کولی شم. تاسو دا ووایئ چې دې کې څومره کاڼي چې دي د دې نومونه څه دي او د دې قیمتونه لږ وښایه چې کم قیمت او بالخصوص خیبر پختونخوا کې چې کم کاڼي دلته ملاویږي هغې قیمت څومره دی، هغې نوم څه دی، لږ ډیټیلز. زمونږ خو چې کوم ټاپ ټرینډینګ کې مونږ خرڅو په سوشل میډیا اکاونټس باندې. نو مونږ برث حوالې سره ورکو او نیم حوالې سره ورکو. نو برث حوالې سره چې کوم سټونز دي هغه چې کوم کتونکي ګوري بس هغې د ځان له دا سټون په ګوګل کې سرچ کړي یا د چېرته نه واخلي. نو جنوري والا چې کوم دی هغه روډولایټ ګارنیټ اچولی شي، فروری والا چې کوم دی هغه میتس اچولی شي، مارچ والا چې کوم دی هغه ایکومرین اچولی شي، اپریل والا چې کوم دی هغه ډایمنډ اچولی شي، مئی والا چې کوم دی هغه ایمرلډ اچولی شي، جون والا چې کوم دی هغه پرل اچولی شي، جولای والا چې کوم دی هغه پیریډوټ اچولی شي، اگست والا چې کوم دی هغه سفایر اچولی شي، سپټمبر والا چې کوم دی هغه روبي اچولی شي، اکتوبر والا چې کوم دی هغه اوپل اچولی شي، نومبر والا چې کوم دی هغه سټرین اچولی شي، دسمبر والا چې کوم دی هغه فیروزه اچولی شي، انګلیس کې ورته ترکیز وایي. او خیبر پختونخوا کې چې کوم زمونږ تاسو ته ما ویلی چې ایکسپنسیو سټون کوم وځي نو هغه بس د سوات دي، هغه ډیر زیات ایکسپنسیو دي. هغې باندې چې کوم دی ورلډ وایډ آکشن کیږي.
کم چې هغه مطلب لږه داسې ښه دانه وځي مطلب تاسو په کیرټ حساب سره نه پوهېږئ نو په ګرام حساب سره به تاسو پوهېږم چې 5 نه 10 ګرام پورې پوره ماین کې صفا دانه روزي نو هغه په بلیونز اف ډالرز باندې خرڅېږي. یو آخري سوال درنه تاسو کوم سوشل میډیا باندې یا ټیک ټاک باندې مونږ ګورو کنه چې هغه ګدمه چې دی هغه تاویږي د دې اصل حقیقت څه دی او تاسو خپل اکاونټ کې تاسو ورکړی دی دې حواله سره هغه بالکل هغه کریشن هغه کریټر زای ما جوړ کړی و او په پیله ویډیو باندې ما 66 میلیون اغستې دي 66 میلیون ویوز ما په هغې باندې اخیستې دي په انسټاګرام باندې نو تاسو په انسټاګرام باندې زما پیج سرچ کوئ بس په هغې کې کتی شئ کراون جیمز اینڈ جولري په نامه باندې زما د ټیک ټاک اکاونټ دی د فیسبوک دی د انسټاګرام دی نو په هغې باندې کتی شئ هغه داسې حوالې سره چې کوم خلک خبرې کوي چې دا دې کې پیریان دي که بل شی دي یو افواه دی یا حقیقت دی دې حوالې سره تاسو دا خبره داسې ده چې قیمتي کاڼي دي نو الله پاک ورته عزت ورکړی دی داسې نه ده چې هر څه کاڼي کوي نه کاڼي اسم نشي کولی الله پاک هر څه کولی شي او الله پاک هر کاڼو کې خپل خپل خاصیت ایښی دی نو بالکل داسې ده خلک کوئی روټۍ غورځوي نو هغه داسې نه ده چې کاڼی به واچي روټۍ به غورځوي هغه به نیم سره سټار سره هغه به موږ میچ کوو هغې سره به د الله نوم میچ کوو نو هغې سره به تاسو پراپر ذکر کوئ نو کېږي بالکل اثر لري د انساني په لک باندې تاسو د کم نوجوان دي بیروزګار دي هغې ته تاسو څه میسج ورکوي دا چې کوم د صدر کې بینیفټ بلډینګ دی دلته 6 میاشتو کورس کیږي چې چا هم اتم پاس کړی الته کورس کولی شي نو کورس به هم کوي ورپسې به چې کوم دی هغې 3000 روپۍ هر منت هم ورکوي او کار به هم ورته ښیي 6 میاشتو کورس چې وکړي نو بس آنلاین کار کولی شي څنګه تاسو د دې خبره واورېده د عامر خانو د دې کاروبار کوي او جیمز ټون چې دی نن سبا وخت حساب سره ډېر ضروری دی ولې چې بیروزګار چې نوجوان دي هغه ډېر زیات دي او بالخصوص پېښور کې او خیبر پختونخوا کې د دې شره چې دی هغه ډېر زیات دی نو دې ښه خبرو کو چې دې فیلډ ته راشئ او د کاڼو چې کوم دی قیمتي کاڼې او د قدرتي کاڼو کار زده کوي دې سره هغې ته به ډېر فایده به وشي